مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد ورونو پتیره کې موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې عمرو بن عامر بن لحی الخزاعي ولدي چې خپل کلمې په اور کې کشوي. دا ولې ځکه دی هغه څوک دی چې د عربو دین ته تغییر ورکړي. تر دغه د مخه ټول عرب پر توحید او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. اول سړی چې د دوی دین یې په شرک او بدپرستی ورواړاوه دغه عمرو بن لحی خبیث و. او بیا یې د حج او عمره و تلبیه ته تغییر ورکړي. د مخه عربو تلبیه داسې ویل: لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. چې دا د اسلام او تلحید او توحید تلبیه ده. خو عمرو بن لحی خبیث په آخر کې دغه د شرک جمله پر زیاته کړه چې لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. دا د شرک جمله ده. خود دغه د شرک جمله د توحید پر تلبیه زیاته کړه. او بیا یې د حیواناتو په باره کې پر عربو نور نوی امرونه جاری کړ. هغه دا چې ځینو حیواناتو ته باید د احترام په سترګه وکتل سي او مقدس وبلل سي. د هغو څخه باید کار وانه خستل سي. او د ځینو غوښې هم باید ونه خوړل سي. او د ځینو غوښې نر انسان خوړلای سي خو ښځو ته حرام دي. او د ځینو غوښې یا شیدې بېله میلمه بل چاته حرام دي. چې د هغو د جملې څخه یو ته بحره ویل کېده، یعنی دا حیوان ته. یو بل حیوان ته بیا حامی ویل کېده، بل ته سائبه ویل کېده، او بل ته وسیله ویل کېده، او داسې نور نمونه یې پر کښېښول. مثلا سائبه هغه اوښه چې لس لوڼې یا جونګیانې یې پرله پسې زیږولي وای او په مابین کې نر جونګی نه وای. نو پر دغه اوښه نه څوک سپرېده نه بار پر وړي، نه د هغه وړیش کول کېده، او نه دغه اوښې شیدې چا څښلې بېله میلمه څخه. او که به تر لسمې جونګۍ وروسته بله یولسمه جونګۍ وزېږول و هغې ته بیا بحیره ویل کېده. د هغې غوږ به ورچاکي او د خپلې مور سره به ایله کړه. پر هغې هم نه څوک سپرېده، نه د وړوي څخه کار اخیستی، او نه چا شیدې څښلې بېله میلمه څخه. دا هم داسې وه لکه د دې مور چې ودې ته بحیره ویل کېده. او د سائبې لور وه. او وسیله هغه میږ وه چې 5 واره به پرله پسې غبرګه لنګه سوه. او د هر وار دواړه بچان به ښځې وری وې. په 15 سره واره کې به نر وری نو زېږولی. نو دوی به ویل چې دا ورسېده. نو که به دغه وسیلې تر دغه وروسته بل بچی وزېږاوه
د هغه د غوښو خوړل د مشرکانو و نورو ته روا و، خو ښځو ته نه و روا. او که به بیا مردار سو، یعنی په خپله به مړ سو، نو ښځو ته هم خوړل روا و. او حامد هغه ځوان نر اوښ و چې د ده د ختلو په واسطه به پرله پسې 10 ښځې جونګیانې وزېږېدلې، نو د ده شا د بار او سپرېدو څخه وساتل سوه، چې د حامی هم دغه ترجمه ده. او نه د وړوي څخه کار اخیستل کېدی، فقط په اوښانو کې به د ختلو دپاره ایله و. نو الله عز وجل د مشرکانو د دغه کار په باره کې د سورة المائده په 103 نمبر آیات کې فرمایي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يعني الله عز وجل یو د بحیره، د سائبه، د وصیله او د حام څخه ندی روا کړي مگر هغه کسان چې کافران سوي دي، پر الله جل جلاله افترا کوي، د ځانه باطل خبرې پورې تړي او ډیر د دوی په حق او باطل نه پوهیږي. نو عمرو بن لحی داسې نور ډیر شیان و دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښول او په دوی کې رواج کړ. حتی نور بوتان هم و کعبه شریف ته د الهو په نامه سره راوړه، او نور لوی لوی بوتان چې کعبه شریف ته راوړه سوه په دغه نومو سره یادېدل. اول ود چې د بني کلب د قبیلې د پاره او هغوی عبادت کاوه. دوهم سواع چې د هوزیل د قبیلې د پاره او هغوی عبادت کاوه.